نون قسم دی په قلم او په هغه څه چې لیکونکی لیکي ته د خپل پروردګار په پیرزوینې سره لیونی نه یې او په یقیني ډول ستا لپاره داسې اجر دی چې د هغه لړۍ هیڅ کله پای ته رسیدونکې نه ده او بېشکه ته د لوړو اخلاقو مرتبه لري ډېر ژر به ته هم وګورې او هغوی به هم وګوري چې له تاسې نه څوک په لیونتوب اخته دی ستا پروردګار هغه خلک هم پیژني چې د هغه له لارې نه بېلارې شوي دي او هغه کسان هم ښه پیژني چې پر سمه لاره دي نو له دې کبله ته هیڅکله د دغه دروغجن ګڼونکو تر اغېزې لاندې مه راځه دوی غواړي چې که ته یو څه نرم شې نو دوی به هم نرمي وکړي هیڅکله د یو داسې چا تر اغېزې لاندې مه راځه چې زیات قسم خور او بې اعتباره دی پیغورونه ورکوي خبرې وړي راوړي هیڅکله د یو داسې چا تر اغېزې لاندې مه راځه چې زیات قسم خور او بې اعتباره دی پیغورونه ورکوي خبرې وړي راوړي د نیکۍ منع کوونکی دی په ظلم او زیاتي کې له حده تېرېدونکی دی سخت بد عمله دی دلازاره دی او د دې ټولو عیبونو ترڅنګ بدذاته دی په دې اساس چې هغه د ډېرې شتمنۍ او اولادونو خاوند دی کله چې هغه ته زموږ آیاتونه ورول کیږي نو وایي چې دا خو د پخوانیو وختونو افسانې دي ډېر ژر به موږ د هغه په پوزه باندې داغ ولګو موږ دوی یعنی د مکې خلک هماغسې په ازموینه کې اچولي دي لکه چې د یو باغ څښتنان مو په ازموینه کې اچولي کله چې هغوی قسم یاد کړ چې په سباون کې به ارومرو د خپل باغ میوې راټولې کړي مونږ دوی یعنی د مکې خلک هماغسې په ازموینه کې اچولي دي لکه چې د یو باغ څښتنان مو په ازموینه کې اچولي کله چې هغوی قسم یاد کړ چې په سباون کې به ارومرو د خپل باغ میوې راټولې کړي او هغوی هیڅ ان شاء الله نه ویل هغوی د شپې په خوب ویدو چې ستاسو پروردګار له لوري پر هغه باغ یو آفت نازل شو او داسې شو لکه لوکړی کښت چې ګواکې په هغه کې هیڅ شی نه و په سباون کې هغوی یو بل ته سره نارې کړې چې که د میوې ټولونکي یاست نو د سهار په توره خړه کې د خپل کښت خواته ورشئ نو وخوځېدل او پټ پټ سره ویل چې نن به په باغ کې تاسو ته هیڅ یو بېوزلی رانشي هغوی د څه نه ورکولو د تصمیم په نیولو سره سهار په توره خړه هلته داسې په بیړه ورغلل چې تا به ویل هغوی د میوې په ټولولو برلاسي دي او کله چې باغ په دغه حال ولیدو نو ویل مونږ لاره غلطه کړې ده نه بلکې مونږ له دغه نعمت څخه محروم پاتې شو په هغه کې چې کوم یو تر ټولو ښه سړی و هغه ویل ما تاسو نو ویلي چې تاسو خدای په پاکي یاد کړی او وایي که خدای وغواړي داسې یا هغه څه به وکړو هغه ویل پاک دی زموږ پروردګار پر احتیاج چې مونږ ګناهکار بیا له هغه نه هر یو پر بل پراچوله په پای کې ویل خواشینی د زموږ پر حال بهشکه چې مونږ سرکشه شو یو کېدای شي چې زموږ پروردګار مونږ ته په بدل کې لدین الله خو باغ را په برخه کړی مونږ خپل پروردګار خواته ورګرځو همداسې وی عذاب او د آخرت عذاب لدین هم ډیر لوی دی کاش کې دوی په دې پوهېدلای په باوري ډول خدای ویریدونکو خلکو لپاره د حقوق پروردګار په وړاندې په نعمتونو مال جنتونه دي آیا موږ د امر منونکو حال د مجرمانو په څیر کوو پر تاسو څه شوي دي تاسو څنګه حکم صادروي آیا له تاسو سره کوم کتاب شته چې په هغه کې تاسو ولې چې تاسو لپاره ارومرو حالته همغه څه دي چې تاسو د ځان لپاره خوښوي یانو آیا تاسو لپاره پر موږ د قیامت تر ورځې پورې چې داسې ژمنه او تړون ثابت دی چې تاسو ته به همغه څه وي چې تاسو حکم صادروي نو دوی نه پوښتنه وکړه له تاسو نه څوک دې ځانن دی یا د دوی څنګه لري شریکان دي چې هغوی د دې ذمہ وهلي وي که دا خبره وینو خپل شریکان دي راولي که دوی ریښتونی وي کوم ورځ چې سخت وخت راشي او خلکو ته د سجدې کولو بلنه ورکړي شي نو دوی به سجده ونشي کړای دوی سترګې به ښکته وي ذلت به پرې خورېدونکي وي دوی چې کله روغ رمټو په هغه وخت کې دوی د سجدې کولو لپاره بلل کېدل او دوی انکار کاوه نو ای پیغمبره ته د دې کلام د دروغ غړونکو موضوع ماته پرېږده مونږ په داسې توګه دوی په قرار د تباہی خواته بوزو چې دوی خبره هم نوي
زه دوی ته مهلت ورکوم زما تدبیر ډیر قوي دی ته له دوی نه څه اجر غواړي چې دوی د جریمې د درانه پیټي تر فشار لاندې کیږي له دوی سره د غیب اسرار دي چې دوی هغه لیکي نو د خپل پروردګار د پریکړې تر صادرېدو پورې صبر وکړه او د کب د خاوند یعنی یونس غوندې مکه کله چې هغه دعا کړې و او هغه له غمه ډک شوی و که د هغه د پروردګار مهرباني ور باندې نه وای شوی نو هغه به ملامت په سپیرو ډاکې غورځول شوی وای په پای کې د هغه پروردګار هغه غوړه کړ او هغه له صالحو بندگان څخه وګرځاو کله چې دغه کافرانو د نصیحت کلام یعنی قران اوري چې ته هغه لولي نو تاسو داسې سترګې اړوي چې گویا ستا په کې به وخوي او وایي چې د هرو مرو لیوانای دی په داسې حال کې چې دا قران خود ټول نړیوالو لپاره یو نصیحت دی